د تاجکستان حکومت طالبانو د برېښنا پیسې نه دي ورکړي. د تاجکستان حکومت وايي د طالبانو حکومت د برېښنا پیسې نه دي ورکړي. د تاجکستان د برېښنا شرکت مشر محمد عمر اسوزاده په دوشنبه کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د طالبانو حکومت افغانستان ته د واردونکي برېښنا پیسې نه دي ورکړي. نوموړي که څه هم ښکاره نه کړه چې د طالبانو حکومت د دوی څومره پوروړی دی، خو تر دې مخکې تاجک چارواکو د جنورۍ میاشتې په 21 نیټه ویلي وو چې په افغانستان کې واکمن حکومت د برېښنا له درکه د دوی 21 میلیونه ډالره پوروړی دی. نوموړي زیاته کړه چې تاجکستان په کلني ډول افغانستان ته 9 میلیونه کیلو واټه برېښنا ورکوي چې هر واټ 3 سنټه بیه لري. د ازادۍ راډیو خبریالانو هڅه وکړه څو د طالبانو حکومت د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندی په دې اړه وپوښتي، خو اړیکه ورسره ټینګه نه شوه او نه یې هم د دې خبر تر خپرېدو پیغام ته ځواب ورکړ.